بسم الله الرحمن الرحیم. پرین میں دا سبق ویلو چې کله د عالمتو و د رأیتو په ابتدا شه حمزه زیوته کړل شي بیا دې دواړه وګرځي متعدی درې مفعولونه ده. افعال قلوب خو دوا مفعولون خپل غوړي، خو چې د باب افعال ولا حمزه په دې داخله شي بیا دریام مفعولیه دې ته ضرورت پیدا شي. لکه مثالی روکړو چې اغلمتو زیدن غمرن فاضلن، مو زید تا وروشلا چې غمر فاضل ده. و بل مثال یو د رأیتو ولا پیغه چې حمزه داخله کې چې ارایتو عمرن خالدن عالمن، مو وروشلا عمر ته دا خبره چې خالد عالم ده. بیا د حمزه په سبب باندې په دغه شی یو بل مفعولیا زیات شو، ځکه چې د حمزه د باب افعال چې د تفسیر د پوره دو تفسیر دا معنا چې لکه عالمتو چې زو یا به دغه ز په خپل ځون څخه پیښلم ها و چې اغلم تو یا مطلب دا چې مو پیک ز پیښلم و مو پیک په دغه شی فرق شته کنه پښتو ژبه شه. عالم تو ز پیښلم، عالم تو زیدن فاضلن ز پیښلم چې زید عالم ده. وایي چې زدا سم یای چې مو پیک چې مو پیک زید پتشی میں پیک عمر فاضل ده. تفسیر دا غاشه چې د علم ولا مضمون یا د علم معنا پهلا د مپسینا شوا چې علم تو مې ویلا یعنی باب افعال ته مې وړل حمزه مې په داخله کړه به د علم متعدی شو دغه مې علم تو زیدان یعنی زید سینه ته ما دغه علم ورک شاید ارایتو شاید دغه تفصیل لا اس نن دا سبا کرتا شای چې و دغه خبره د حمزه زیوتول دغه خاص تی خلی په دغه دوی فعاله پره علمتو و رأیتو په دغه دوی افعال بنده حمزه زیوتېږي و دیو به درې مفعولین غوړي د نره خويند ورینه چې دی ادا سن دی پیغه بنده حمزه نه زیوتېږي. ٹھیک شلا ووی کنه غوند افعال قلوب ووی دغه د یقین ول چې دی عالمتو و رأیتو دوا دغه شله و وجدت سنه وبسا په دغه شی وجدتو پوتشلا زغمتو پوتشلا و غدرې د شاکول نه را دي، یعنی دغه پنځه چې دی په دغه پنځه باندې حمزه نه داخله شي. د حمزه داخله دل و د دریم مفعول مطالبه داخلي دغه دوی فعل سره خاصه دو و په دغه طریقه دغه د عربی نه عربی دلی شوی دی و امام اخفش چې دا هغه د نحو ډیر بلند پایا محقق عالم تیر شو دا اغ جایزه ګڼل یدو حمزه په دنه افعال شیا او یای چې سرانګه اغلمتو و ارایتو افعال قلوب دی په دې حمزه داخله دلا شي دغه شی په دغه نر افعال بنده داخله دای شي لکه په زنانتو بنده دای داخلای بیا وی چې ازنانتو په حسبتو بنده دای داخلای بیا وی چې احسبتو به چې سرانګه د ځوان ولا کیسه پهلا د متکلم په سینا شوا بیا چې ازنانتو یو ولا بیا د ځوان ولا کیسه متکلم د خپل سینې نه اختور متعدی کړله، یعنی تاثیر یې به په دغه نر افعال اشاره وسره. نن سبق شه ازدا کیسه دو وذالک مخصوص بهذین الفعلین وذالک ودغه ذالک مشار الیه سمراد دزنه زیوتول د حمزه و زیوتول د حمزه سره دا کیسه تړل یو کنه چې یو مفعول به په زیوتېږي. وذالک ودغه خبره دا خاصه دو په دغه دوی فعل پره دون اخواتهما نه د دی خوایند پره اخوات جمع دو د اختون هما ضمیر راجع ده د غدوی فعلین ده رأیتو و علمتو یعنی د رأیتو و د علمتو چې کیمه ده نه خوایند دي د باقی 15 فعلینا نه هغه پره دا حکم نشته ده. وهذا ودغه مسموع ارویدلی شوی دی من الغرب د غربنا خلافا للاخفش خلاف ثبت د امام اخفش لره فانه اجازه پس د جائز ګڼل دي جائز یا اجازت ورکای یا دای تجویز ورکای
زیادت الحمزه دای تجویز ورکای د زیاتولی د حمزه فی جمیع هذه الافعال په دغه ټول افعال شه قیاس کای غلا اغلمتو و ارایتو قیاس کای په اغلمتو و ارایتو بنده چې په دغه بنده داخله دو حمزه به نره بنده داخله دلاشي نحو لکه په ځوانانتو داخله کړه ازنانتو په حسبتو داخله کړه احسبتو او په خلتو باندې داخله کړه اخلتو او په وجدتو داخله کړه او جادتو او په زغمتو داخله کړه ازغمتو زیدن عمران فاضلان دا ورسته مذهب ده امام اخفاش ذکر شو ترکیب ذالک مخصوص بهذین الفعلین دون اخواتهما وهذا مسموع من العرب خلافا للاخفش ذالک اسم اشاره یعنی داخل دل د حمزه ذالک نه مراد آغا دا اسم اشاره شه و مشار الیه محذوف تا خو په نیت شوی دی ویل چې د اسم اشاره د زیاتول د حمزه ذکر شو دا کنه زیادت د حمزه ذکر شو دا مشار الیه محذوف تا اسم اشاره سره د مشار الیه محذوف اغا مبتدا مخصوص صيغه د اسم مفعول هو ضمیر مستتر د پش اغه نائب فاعل بحرف جار هذين الفعلين دغه اسم اشاره و مشار الیه اسم اشاره و مشار الیه دا مجرور د باجار جار مجرور دا متعلق شپ صيغه د اسم مفعول مخصوص پر دونا ګور دالکا غین دا ټکا وروشي باین ټکا روشي دغه ظروف دي کنه دنا به مفعول فيه جوړيږي دون یعنی نه ظرف مضاف شو اخوات د جمع د اختون دا مضاف هما ضمیر مجرور متصل دا مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه دا مفعول فيه دون اخواتهما دا مفعول فيه شو اسم مفعول مخصوص سره د خپل نائب فاعل سره د مفعول فيه او سره د خپل متعلق دا په ګډه خبر شه مبتدا ذالک سره د خبر جمله اسمیه خبریه شلا معطوف علیه واو عاطفه وهذا مسموع من العرب واو عاطفه هذا مبتدا مسموع صيغه اسم مفعول سمع يسمع سمعا فهو سامع وسمع يسمع سمعا فهو مسموع صيغه اسم مفعول ضمیر نائب فاعل من العرب من حرف جار العرب دای مجرور جار مجرور متعلق شه په صيغه د مسموع اسم مفعول پر مسموع صيغه د اسم مفعول دغه سره د خپل نائب فاعل و سره د خپل متعلق دا خبر شه مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه دا معطوف خلافا دغه مفعول مطلق ته د فعل محذوف خالفه یعنی د دغه قاعده مخالفت کړه دا غورست فاعل چر روان دا الاخفش فاعل یا ذکر کړه دا مفعول مطلق یا ذکر کړه دا ګوره دا خلافن چې دا کنه دا چلش کی سوچ پوګه دا پهلا خبره تیرا کړه چې داغه زیاتول د حمزه دا مخصوص تی په دغه دوی افعال پره اس دغه سره مخالفت چکړه دا اخفاش اس خلافن دا اس خلافن نه تتره جوړه منصوب دا اس ودا کیم مفعول صحیح ودا چې دنه جوړ شي مطلق ویل چې خالف يخالف مخالفه وخلافا خالف يخالف مخالفه وخلافا خلافا مصدر مصر اشتا خو چې خالد دغه ماده نه فعل محذوف تو وسی مقدر اس خلافا دغه مفعول مطلق شه د فعل محذوف خلف مخالفت کول یو سړی د بل چا مخالفت وکړو دوا کسونو ته په چاروي اشتراک للاخفاش دا جار مجرور دا متعلق شه په خلف فعل پره خلف فعل محذوف پره خلف فعل محذوف سره د ضمیر فاعل سره د مفعول مطلق او سره د خپل متعلق للاخفاش
داس په جمله شدای متعلق روغای کني دغه مخالفت خو فاعل اخفاش تا کنه د خالف فعل د پورا اخفاش یې فاعل دا خو دا خو بیان دا خو د داسې علما دي چې د علم بیان د علم معانی دغه طالب ته دغه سات په سات غلی ورزکای بیان داسې پیچیده دا وکړه کنه ټیک شلا کنه صدا سبق خو تیر شوی دی بلا شایس دغه اخفاش چې دغه په اصل شی فاعل واقع کېږي د په دغه شی دای د مجرور رغلا د لام جار د پورا اس جار مجرور د متعلق ش خلف فعل پر خلف فعل سره د خپل فاعل چې هغه ضمیر مش بشو خلی و مفعول مطلق خلافا ولل اخفاش د متعلق د جمله فعلیه خبریه فانه اجاز زیاده الهمزه في جميع هذه الافعال قياسا على اغلمت واريت فتعلیلیه دا سبب شي یعنی علت یې دا غدا عدد اختلاف ٹھیک شلا دا جمله چې دو دفع انه اجاز زیاده الهمزه في جميع هذه الافعال قياسا على اغلمت واريت یعنی اخفاش اجازت کړه دا تجویز کړه دا زیاتول د حمزه په دغه ټوله افعال شی قیاس کړه دا په علامتو ارایتو دغه ټوله جمله دا تعلیلیات د خلاف ته اخفاش ته پورا فانه ان حرف مشبه بالفعل ها ضمیر دای اسم اجاز فعل ماضی معروف هو ضمیر مستتر د هغه فاعل دا زیاده الهمزه مضاف الیه دا مفعول به فی حرف جار جميع مضاف هذه الافعال مضاف الیه دغه بیا مضاف الیه په ګاډه د به مجرور شو د فی جار مجرور متعلق شو په اجازه فعل پره قیاسا دا مصدر شو غلا حرف جار لفظ اغلمتو معطوف علیه و ارایتو دا معطوف علیه سره د معطوف دا مجرور د غلا جار مجرور متعلق شو په قیاسن مصدر پره قیاسن مصدر د خپل متعلق سره ملاو شو دغه نتره جوړ شو مفعول له د اجازه فعل د پره دا مفعول له شي اس فعل اجازه سره د خپل فاعل چې هغه ضمیر ده پشه مفعول به زیادة الهمزة مفعول له قياسا ومتعلق يتريشه في جميع هذه الافعال دا په ګډه جمله فعلیه خبریه شله خبر شد ان د اسم خبر سره ملاو شد د جمله اسمیه خبریه معلله وانباء ونبأ واخبر وخبر ايضا تتعدى الى 3 مفاعيل وانبأ دا فعل ماضی دو د باب افعال نبأ دا فعل ماضی دو د باب تفعیل نبأ ينبئ تنبئة دا ماضی دو واخبر د خبر ورک نبأ و انبأ دغه دغه معنا دو خبر یې ورک و خبر و د اخبر دغه یو معنا دو د خبر ورک ایزن هم دغه رنګ تتعدى متعدی کېږي اسه چې یو وی بخو یتعدى ولا یتعدى د مذکر صيغه خدا زوی شه مؤنث صيغه او تروړه چې دغه جمع دو د غیر ذویل عقول دا په تعویل د واحد مؤنث شي الى 3 مفاعیل 3 مفاعیل ته متعدی کېږي اس چونکه افعال قلوب باندې چې کله حمزه داخله کې بدی 3 مفعولونو غړي په دغه مناسبت سره دغه سه افعالیا مشتو ستا روړل په متن شه چې دغه افعالیا 3 مفعولون غړي خو په دغه افعال کته نظر وچاوي انبا د خبر ورک نبأ د خبر ورک اخبر د خبر ورک خبر د خبر ورک په غونډه شه اعلام خبردورای آگاه کول د دغه معنا پراته دو د خبر ورکول معنا پشه پراته دو په دغه غونډه افعال شه دا سالر سره افعال اگر چې په خپل وازغه شه درې مفعول نه غوړي
او چونکه دیشه د اعلام د خبرداری معنا پرتا دو ټوله شه دی وجنا دی به د درې مفعول تقاضا کوي. اس د غرانګه د انبا او د اخبار په وزن باندې احدث یو لفظ ده خو اب درې مفعولون نه غوړي ویل چې اخشه د اعلام د خبر ور کول منن دو پرتا خبر ور کول شه یو مفعول زیاتای وی کنه یو لکه مو خبر ورک وهاب تا یو مفعول خدای شه چې زید عالم ده اس د زید اخبارتو یا انبعتو وهابن یو مفعول زیدن عالمن درې شل کنه چې زه وهاب ته خبر ورکاو خبر د څه شي ورکاو مو خبر ورک وهاب ته د کلم دا نه څه کیسه کنه نه جمله کمه نه کمه دوا کلمات غوړي نو په دا وجه باندې درې مفهوم غوړي او ترکیبی انبأ و نبأ و اخبر و خبر ايضا تتعدى الى ثلاثه مفاعيل. لفظ انبأ ده معطوف عليه و نبأ و اخبر و خبر دغه معطوفات ثلاثه ده مبتدا شد. تتعدى فعل مضارع معروف هي ضمير مستتر ده پس هغه فاعل ده الى حرف جار ثلاثه مفاعيل مضاف مضاف الیه ده مجرور ده الى جار جار مجرور متعلق شو تتعدى فعل پر فعل فاعل و متعلق ده په ګډه جمله فعلیه خبریه شله خبر شو مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه ايضا دغه جمله معترضه اذا يعيذ ايضا دغه فعل سره د فاعل سره د مفعول مطلق دا جمله معترضه د جمله معترضه ترکیب بیا چې سړی ورسته کو بیا شاوي ٹھیک شله ای جمله معترضه نه مخشه و ورسته اثر غاټ کا بیا هغه نه بعد د جمله معترضه ترکیب وکا بس صحیح کنه